बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को प्रोग्राम दनन खबर सराज स्तासु कुर्बा फिदादिल दा प्रोग्राम तासु पाकिस्तान टेलीविजन पे खबर मरकज़ना पीटीवी नेशनल बांधे नेख बनेगा गोरी द अमरीकी इसराइल और द ईरान तरमेंजा जंग रवान दे आबनाए हरमस यो दासे ज़ैद है दासे स्ट्रेटेजिक हदूद दी द ईरान چې د ټول دنیا چې کوم د تیلو ترسیل دی هغه 20 نه 30% پورې د آبنای هرمز د بندش د لاسه متاثر شوی دی. اوس امریکایي اخبار داوا کړی دا چې دا کثیر ملکی اتحاد به جوړو او دا به ژغورنه کوي د آبنای هرمز. په دې تفصیلي خبره کوو. ایران باندې امریکا او د اسرائیل حمله جاری دي. 1500 کسانو سره پورې شهیدان شوي دي او بیا د جنگ بندۍ باوجود غزه باندې قابض اسرائیلي فوج فضایي حملې جاری دي. دیارلس مزید کسان پای کې شهیدان شوي دي. وزارت اطلاعات و نشریات پاکستان طرف نه د یو تباه شوي ډرون تصویر جاری شوی دی چې هغې حوالې سره افغان طالبان رژیم دعوه کړې وه چې هغوی په وانا جنوبي وزیرستان کې یو کامیابه حمله کړې ده، خو دا دعوه دروغه ثابت شوې ده. یوم پاکستان په موقع باندې د آزاد کشمیر چې کوم د شهدا لواحقین دي هغوی قوم په نوم باندې پیغام ورکړی دی، پاکستان سره وفاداري او د صبر عهد چې کوم دی هغه دوهراو کړی دی. په ورسک کې اف سی نارت 36 بنیادی تربیتی کورس پاسنګ آؤٹ پریډ شوی دی او دې سره په کوهاټ کې یو اپریشن شوی دی ترهګرو خلاف شپږ ترهګر پای کې وژل شوي دي. اوس نور خبرونه د سپورټس خبر هم دی. ट्रंप इंतजामिया आबनाए हरमुज़ हिफाजत दबारा कसीर मुल्की इत्तेहाद मनसूबा जोड़ा करे दा. अमरीकी अखबार दावा करे दा چې आबनाए हरमुज़ چې کوم دی دا مستقل توګه باندې کلاو ساتلو لپاره دا منصوبه جوړه کړې شوې ده. مختلف اتحادي ملکونه د هغې چې کوم بحري افواج دي دا به د دې ژغورنه کوي، د دې حفاظت به کوي او بیا چې اتحادیان په آبنای هرمز په کلاولو کې مدد نه کوي، که په دې کې ناکام شي نو د نیټو مستقبل به ډېر خراب وي. دا د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ دا خبره کړې ده او ویلي دي چې په روانه میاشت کې چې کوم د چین د صدر سره ملاقات تیر شو په هغې کې تاخیر هم کیدی شي. او دا اعلان شو د وایټ هاوس طرف نه چې په وندې میاشت کې به صدر ډونالډ ټرمپ د چین په دوره باندې ځي، هلته به د چین قیادت سره ملاویږي. خو په دې کې اوس د ټرمپ طرف نه دا ویلي شوي دي چې په دې دوره کې اوس تاخیر راتلی شي. د ایران او د چې کوم په ایران باندې جنگ مسلط کړی شوی دی د اسرائیل او د امریکې طرف نه په هغې کې ډېر زیات نقصانات مخې ته راغلي دي او بیا مونږ که د آبنای هرمز خبره وکړو نو دا هغه صورتحال دی چې کوم مونږ ته ښکاري چې هغې د وجې نه بار بار د ایران وزیر خارجه عباس ارغچي هم آبنای هرمز حوالې سره ویلي دي چې دا به بند وي، په دې باندې څوک هم د دې ترسیل نشي کوی او بیا دې ویلي چې موږ مضبوط یو، مستحکم یو او یو اوږد جنگ دپاره هم تیار یو. ایرانی وزیر خارجه دا هم ویلي دي چې ایران باندې امریکې او د اسرائیل په حملو په نتیجو کې 1.5 کسان شهیدان شوي دي او 43,000 چې کوم عمارتونه دي دا هم تباه شوي دي. دې سره سره 223 په دې کې زنانه او 206 سټوډنټس او ټیچرز دا هم شهیدان شوي دي. امریکا او اسرائیل په 28 فروری باندې د دې حملو آغاز کړو. په دې کې 36,500 عمارتي چې کوم رهایشي عمارتونه دي هغه په نښه کړي شوي او دې سره سره 43 ایمرجنسي طبي مراکز او 120 سکولونه تباه کړي شوي دي. او دې سره سره که موږ وګورو ایران طرف نه هم په تلابیب باندې په اسرائیل باندې حملې جاری دي. کوم کې په مشرق وسطی کې امریکي اډې دي په هغې باندې هم ایران حملې کړي دي او بیا د امریکې کونسل جنرال په رهایشګاه ته هم نقصان رسېدلی دی. دا هم ویلي دي پاسداران انقلاب چې هغه به د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نیتنیاهو هم په نښه کوي چې هغې حوالې سره افواګانې هم وي چې هغه په یو حمله کې مړ شوی دی. خو ایرانی میډیا دا دعوه کړې وه او بیا سوشل میډیا باندې ډېره دا دعوه راځي، خو اسرائیلي میډیا دا ټول اطلاعات بې بنیاد ګرځولي دي. اوس پاسداران انقلاب وایي چې هغه به د اسرائیل وزیر اعظم په نښه کوي. نو دا هغه نقصانات دي چې سلسله تر اوسه پورې روانه ده، جنگ روان دی. او بل طرف ته که موږ په غزه کې د اسرائیل ظلمونو یا د هغې د بمبارۍ خبره وکړو، جنگ بندي شوې ده خو هغې باوجود په غزه باندې قابض اسرائیلي فوج فضایي حملې کړي دي چې په هغې کې 14 مزید چې کوم د غزې فلسطینیان دي هغه شهیدان شوي دي.
مقبوضه مغربي کناره کې هم صهیوني فوج فایرینګ کړی دی 15 فلسطینیان پای کې هم شهیدان شوي دي او بیا اسرائیل فوج په تمون کلی باندې چې کوم دی بمباري کړې ده فایرینګ کړی دی هلته مور پلار سره د دوه ماشومانو په هغې باندې دا فایرینګ شوی دی دا قسم ظلمونه چې کوم دی هغه د اسرائیل طرف نه روان دي اسرائیل په لبنان باندې هم حملې کوي په هغې کې هم هره دویمه درېیمه ورځ افسوسناک خبرونه راځي چې پای کې هم شهیدان کېږي او اسرائیل چې تر اوسه پورې څومره ظلمونه کړي دي څومره بمباریانې کړي دي پای کې دا تخصیص نه دی کړی چې دا رهایشي عمارتونه چې کوم دی هغه په نښه کوي که هسپتالونه په نښه کوي هسپتال یې نه دی معاف کړی امدادي چې کوم ټیمونه دي هغې باندې د هغې کیمپونو باندې حملې شوي دي میډیا باندې حملې شوي دي ماشومان چې کوم دی ډېر زیات پای کې اوسه پورې شهیدان شوي دي نسل کشي دا هغه تاریخي نسل کشي ده په فلسطین کې چې د اسرائیل د وجې نه ده د اسرائیل د لاسه ده خو په دې کې د امریکې مرسته هم برابره اسرائیل سره شامل حال ده او بیا موږ په دې کې اقوام متحده غونډې فورم هم بې بڅه ښکارو موږ ته ښکاري او موږ ته داسې هم ښکاري چې نور چې کوم عالمي فورمز دي یا د بشري حقوق په نوم باندې چې کوم تنظیمونه جوړ شوي دي هغه هم په دې سلسله کې د بې بسۍ ښکار دي وفاقي وزارت اطلاعات و نشریات یو تصویر جاری کړی دی د تباه شده چې کوم ډرون دی نو دې تصویرونو نه پته لګي چې دا حمله شوې وه او دې کې افغان طالبان رژیم طرف نه دا دعوه شوې وه د وزارت دفاع طرف نه چې په وانا جنوبي وزیرستان کې هغه یو کامیابه ډرون حمله کړې ده دا تصویرونو سره د دې دعوې پول چې کوم دی کلاو شوی دی دا دروغ ثابته شوې ده بیا موږ که دا وګورو چې افغان طالبان چې کوم هلته بندیزونه لګولي کوم ظلمونه شروع کړي دي او د ترهګر تنظیمونو پشتپناهي د هغې سرپرستي خلاف داخلي مزاحمت کې هم زیاتوالی راغلی دی مونږ که وګورو نو مختلف شخصیات هم په دې حوالې سره خبرې کوي مختلف ماهرین لکه سرور دانش دا خبره کړې ده چې افغانستان کې امن قایم کولو کې موجوده حکومت چې کوم دی هغه ناکامه شوی دی او د ترهګرو پشتپناهي کیږي عوامي او دا سیاسي مزاحمت چې کوم دی دا د افغانستان د مستقبل لپاره یو سنګینه اشاره ده که دوی ناکام شوي دي او د ترهګرو پشتپناهي کوي نو ظاهره خبره صرف د ګاونډي هیوادونو تحفظات نه دي صرف د پاکستان تحفظات نه دي څنګه چې تاسو پته ده د مختلف تنظیمونو حوالې سره د تاجکستان تحفظات دي د ایران تحفظات دي د چین د افغانستان په خاوره باندې تحفظات دي د روس طرف نه دا ویلي شوي دي چې 23,000 غیر ملکي ترهګر په افغانستان کې موجود دي 20 نه زیات غټ تنظیمونه چې کوم دي د هغې مشران په افغانستان کې موجود دي او بیا چې کوم ذکر شوی په هغه مشترکه اعلامیه کې چې د چین او د پاکستان طرف نه جاری شوی کوم ټرایلیټرل مذاکرات چې په کابل کې شو په هغه مشترکه پریس ریلیز کې یا اعلامیه کې د کالدم ټي ټي پي د ګل بهادر ګروپ او د کالدم بي ایل اے او د کالدم مجید بریګیډ د دې ذکر هم شوی او بیا د ای ټي آی ایم ذکر هم شوی چې د چین ته یو درد سر دی نو موږ که د افغانستان په خاوره باندې چې کوم بندیزونه دي که هغه وګورو چې کوم میډیا باندې بندیز په زنانو په ملازمت باندې نوکري کولو باندې په هر راوتو باندې بندیز او بیا د جینکو په تعلیم باندې بندیزونه نو دا موږ که د طالبانو پهله دور وګورو نو هغه حوالې سره دا ویل کېدل چې هغه ډېر زیات سختګیر خو کله چې دا دویم ځل دی په اقتدار کې راغلل نو دې حوالې سره دا ویل کېدل چې دوی لږ شانتې د هغه طالبانو نه بدل دي کم چې په لومبي ځل په اقتدار کې راغلي وو ملا عمر په قیادت کې چې کوم طالبانو هغې د پاکستان سره تعلق خو اوس د شیخ هیبت الله په قیادت کې چې کوم طالبان دي هغې د پاکستان سره تعلقات ډېر زیات خراب دي جنگ ته نوبت راغلی دی سرحدي مقامات چې کوم دي هغه اوس هم ډېر زیات حساس دي په 11 او 12 اکتوبر په منځني شپه چې کومه په 2025 کې افغانستان فورسز طرف نه په پاکستان باندې حمله شو هغې نه پس تاسو پته ده 15 میاشتې شوي دي چې د پاکستان او د افغانستان سرحد بندې د دواړو ملکونو تجارت بندې افغان ټرانزیټ ټریډ باقاعده پاکستان طرف نه معطل شوی دی د خلکو تګ راتګ بیخي ودرېدلی دی نو سرحدي مقامات که تاسو ماموند علاقه وګورئ د باجوړ که تاسو وادي تیرا او د لنډي کوتل او بیا د تورخم خبرو کوي دا هم ډېره زیاته حساس علاقه ده بیا خرلاچي او ډانډې پټن چې کوم کرم طرف ته راځي خوست سره لګي او بیا شمالي وزیرستان هغه علاقه د غلام خان سرحد چې کوم د خوست سره لګي دا هم ډېرې زیاتې حساسې علاقې دي او بیا وانا جنوبي وزیرستان
دلته نه صرف دا چې سرحدي پوسټونو باندې د کلیشز اطلاعات راځي بلکې د سرحد سره نږدې چې کومې آبادیانې دي په هغې باندې هم ګولهباري کیږي. پرون هم په باجوړ کې یو کلي باندې چې کوم سرحد سره نږدې و هغې باندې د افغان سایډ نه یو مارټر ګوله راغورځېدلې وه. په هغې کې څلور وروڼه شهیدان شوي، یو کس پکې زخمی شوی. نو تاسو اندازه لګولی شئ چې د سرحدي چې کوم کلي دي هلته خلک څنګه ژوند کوي. هلته ماشومان و زنانه ذهني بیماریانو کې مبتلا شوي دي. مسلسل هغه د ذهني دباو ښکار دي. داسې هغه خلک چې هغه نه نقل مکاني هم نشي کولی، وس نه لري، او بیا داسې په تیارو کې شپه ورځ تېروي چې هغې ته پته نه لګي چې اوس به ډرون راځي یا اوس به ګوله راځي او زموږ په کور به راغورځېږي. نو دا هغه صورتحال دی چې موږ ګورو چې انتظامیه حکومت طرف نه هم په دې سرحدي کلو کې انتظامات شوي دي چې کوم نږدې هسپتالونه دي غټ یا واړه، پای کې مسلسل ایمرجنسي نافذه ده، سکولونه بند دي، غیر معینه مدت پورې دا سکولونه بند دي، بازارونه بند دي، هر قسم کاروبار چې کوم دی ټپ دی. دا د پاکستان او د افغانستان سرحدي علاقو صورتحال دی. پاکستان چې کله مخکې په کابل باندې فضایي حمله کړې وه هغې نه پس دا صورتحال چې کوم دی موږ ګورو، او بیا هغې نه پس د سرحدي مقامات باندې هم او چې کوم مشرقي صوبې دي لکه پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار او داسې نور علاقې، قندهار، په دې باندې هم پاکستان فضایي کاروایانې کړي دي. خو پاکستان دا ویلي دي چې موږ هغه ځایونه په نښه کړي دي چې کوم ځایونو نه، کوم ټیکانو یا کوم چوکیانو نه موږ باندې حملې شوي دي. کوم د اسلحې ډیپوان چې پاکستان په نښه کړي دي دا هغه د اسلحې مراکز دي چې چېرته وسله پرته ده، او دا وسله چې کومه ده د پاکستان خلاف استعمالیږي. د تیلو ذخایر چې کوم دي پاکستان په نښه کړي دي. باګرام ایربیس کې د اسلحې ډیپو دا په نښه کړی دی. په قندهار کې 313 البدري بریګیډ چې کوم د سپیشل سیکیورټي یونټ دا د شیخ هیبت الله اخندزاده په حفاظت باندې مامور یو سپیشل سیکیورټي یونټ و، د هغې هیډ کوارټر په نښه شوی دی. داسې په پل چرخي سره نږدې چې کوم بریګیډ هیډ کوارټر و هغه په نښه شوی دی. په قندهار کې کور هیډ کوارټر په نښه شوی دی. نو پاکستان هغه ځایونه په نښه کړي دي چې کوم ځای نه پاکستان ته خطره ده، او پاکستان بره راست افغان طالبان سینیر قیادت نه دی په نښه کړی. په کابل کې چې کوم صدارتي محل دی ارګ هغه نه دی په نښه کړی. د کندهار کې د شیخ هیبت الله اخندزاده چې کوم دفتر دی یا چې کوم د نور منسټرانو دفاتر دی هغه معلوم دي، خو پاکستان وایي چې هغه زموږ ټارګټ نه دی. زموږ ټارګټ د افغانستان عوام نه دي، زموږ ټارګټ هغه مطلوب کالعدم تنظیمونه او د هغې مشران دي، د هغې ځایونه دي، د هغې پټ ځایونه دي او ټیکانې دي او تربیتي مراکز دي چې کوم ځای کې ټریننګ ملاویږي خودکش حمله آور ته، او بیا هلته رالیږلی کېږي په تشکیلاتو په صورت کې پاکستان ته، په پاکستان کې هغه حملې کوي. په پاکستان کې چې حمله وشي نو بیا ریاکشن موږ په ګورو چې په افغانستان کې ښکاري پاکستان باقاعده فضایي چې کوم د کارروایي کوي، او بیا پاکستان طرف نه اعداد و شمار هم جاری کېږي. څه 6,500 نه زیات کسان اوسه پورې ویلي شوي دي چې دا په دې جنګ کې د افغانستان فورسز دا نقصان شوی دی. دې سره سره د 40 نه زیات چې کوم سرحدي چوکیانې دي هغې باندې د پاکستان اوس هم قبضه ده. دې نه زیاتې چوکیانې چې کوم دي پاکستان طرف نه تباه کړي شوي دي. او اوس موږ دا ګورو چې مختلف ملکونه هم کوشش کوي چې په منځ کې مصالحت وشي. د ترکیې کوشش موږ وکړه، د سعودي عرب کوشش، او دې نه مخکې موږ د قطر او د ترکیې کوشش هم کتلی، خو ایران باندې چې جنگ مسلط شوی دی نو ظاهره خبره ده ایران په خپل جنگ کې ښکیل دی، او عرب ممالک UAE، قطر او سعودي عرب هم په دې معاملاتو کې مصروفه دي. خو د چین یو خاموش کردار موږ ګورو، او بیا د چین وزیر خارجه سره د افغانستان د عبوري وزیر خارجه امیر خان متقي هم فون باندې خبرې شوې دي. د چین وزیر خارجه د پاکستان نائب وزیر اعظم او وزیر خارجه اسحاق ډار سره هم په ټلیفون باندې خبرې شوې دي. بیک ډور ډیپلوماسي هم روانه ده، کوشش روان دی چې د پاکستان او د افغانستان دا معامله چې کومه ده دا په خبرو اترو باندې په مذاکراتو باندې حل شي. ګورو چې اوس په دې کوششونو کې څومره کامیابیږي هغه ملکونه چې کوم په دې کې کوششونه کوي، خصوصا چین. بل خبر طرف راځو. یوم پاکستان یعنی 23 مارچ په موقع باندې را روانه ده دا ورځ، او بیا آزاد کشمیر چې کوم د شهدا لواحقین دي هغه د پاکستان قوم په نوم باندې یو پیغام ورکړی دی. ویلي دي چې پاکستان سره څنګ په څنګ ولاړ یو، وفادار یو، او د صبر چې کوم عهد دی دا یې هم دوهراو کړی دی. پاکستان ته یو روښانه، محفوظ او باوقار مستقبل غواړو،
دا خوشخبری د کشمیریانو طرف نه پاکستان ته ورول شوې ده او پاکستان په هر فورم باندې هر عالمی فورم باندې پاکستان سره څنګ په څنګ ولاړ دی او سفارتي اخلاقی سیاسي او هر قسم مدد چې کوم دی هغه د پاکستان طرف نه مقبوضه کشمیر چې کوم خلک دي کوم عوام دي هغې ته حاصل دی او بیا ځای په ځای مونږ ګورو چې د کشمیر حوالې سره مختلفې ورځې کله مانځلې کېږي په هغه موقع باندې تقریبات انعقاد کېږي ریلیانې جلوسونه وباسل کېږي او بیا یې کې بیا چې کوم دی د کشمیریانو سره د اظهار یکجهتۍ اظهار هم کېږي او بیا کشمیریان هم په هغه ورځونو پر بلکې روزانه بنیاد باندې مونږ دا ګورو چې هغه هم دا نعره اوچتوي چې کشمیر بنےگا پاکستان. په ورسک کې اف سی نارت 36واں بنیادی تربیتی کورس پاسنګ آؤٹ پریډ شوی دی. 1350 ریکروټس په دې کې تربیت مکمل کړی دی او 1500 ځوانانو باندې مشتمل چې کومه دسته ده سپیشل اپریشنز فورس کې دا 1500 ځوانان شامل شوي دي. آی جی اف سی نارت پریډ معاینه کړې ده. نمایاں چې کوم ریکروټس دي هغې ته اعزازات ورکړي دي. دا هغه موقع چې کله دا ټریننګ مکمل شي پاسنګ آؤٹ پریډ دې ته ریکروټس چې کوم دي ځوانان هغه باقاعده انتظار کوي او دا موقع راغله دی باقاعده په سپیشل اپریشنز فورس کې اوس شامل شوي دي. کوهاټ کې د سی ټي ډي طرف نه د میلیټنټس خلاف یو اپریشن شوی دی مقابله شوی د هغې سره 6 میلیټنټس پای کې مړه شوي دي. دینه چې کوم دی اسلحه او ګوله بارود هم برآمد شوي دي. صدر مملکت آصف علي زرداری وزیر اعظم محمد شهباز شریف د خیبر پښتونخوا پولیس او سی ټي ډي د خراج تحسین پیش کړی دی په دا قسم کاروایانو باندې او دا هغه د صورتحال دی چې موږ ګورو چې په جنوبي اضلاع کې بیا په کوهاټ ډیویژن کې هم ډېر تیزۍ سره اوس دا سلسله خورېږي لګیا. کوهاټ شو او که کرک شو که نورې علاقې شوې دې سره سره په جنوبي ضلعو کې هم صورتحال چې کوم دی هغه تشویشناک دی. تیجس جهازونو مسلسل حادثات مخې ته را روان دي. دا د میډ ان انډیا دفاعي منصوبه چې کومه ده دا د تنقید په ضد کې ده. دا درېیمه حادثه ده چې هغې نه پس بھارتی فضاییه دیش تیجس جهازونه چې کوم دي دا فلیټ ګراوند کړي دي باقاعده د اپریشن یې بند کړي دي. د طیارې په انجن او چې کوم اهم نظام وا بیرون ملک نه د رامد شو دا باقاعده بی بی سی با په دې حوالې سره ریپورټ ورکړی دی. دوی به ډېر زیات فخر کولو په خپل دفاعي چې کوم پروډکټس دي په هغې باندې خو د تیجس طیارې مسلسل حادثات چې کوم دي هغه دا ښیي چې د بھارت چې کوم دفاعي ټیکنالوژي ده هغه مکمله توګه باندې ناکامه شوې ده. په اخره کې د بنګلادیش چې کوم د پاکستان ون ډے سیریز دی په هغه بنګلادیش د پاکستان خلاف 2-1 سره ګټلی دی. یعنی بنګلادیش دا کپ چې کوم دی ګټلی دی او دریم ون ډے کې بنګلادیش پاکستان ته په 11 رنز سره شکست ورکړی دی. سلمان آغا چې کومه سنچري وه هغه هم د ټیم په هیڅ کار رانغله خو په دې کې موږ ته دا هم پته ولګېده چې د بنګلادیش کم پلیئرز دي د پاکستان کم پلیئرز دي چې آینده مستقبل کې د خپل ټیمونو لپاره بهترین پرفارمنس مظاهره کولی شي. همدې سره زموږ د پروګرام وخت سرته رسي. خپل کوربه فدا عادل ته اجازت ورکوي. د الله